زه نو نور صبر نه لرم، نشم خونه خلک دې مه باسه. څه وخت مې راغونه باسه؟ دا خلک خلک څه وایي؟ دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو هیوادوالو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یو شومه او یوه بده پدیده ده. د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خبرونه په دې موخه آماده او خپریږي تر څو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي، تر څو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خبرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دینی عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خبرونو کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیرېږي؟ ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خبرونې سره اوسئ. د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو د اولادونو د څارنې او ساتنې لارو چارو په اړه خبرې وکړې. د دې اونۍ په خبرونه کې مو ماشومانو ته د شخصي حریم په زده کړو باندې بحث کوو. اوس هم د خبرونې د موضوع په اړه په خبرونه کې میلمه لرو. د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو د پوهنځي استاده کریمه دریځ په خبرونه کې راسره ده. استاد سلام، ستړی مشي. علیکم سلام، مننه. ما سلامونه منئ په دې لچ ټول روغ جوړ اوسئ. ډیره مننه استاده. پلرونه او میندې څنګه کولی شي خپل اولادونو ته د شخصي حریم پوهه او زده کړه ورکړي؟ چې شخصي حریم یعنی څه؟ په مجموع کې کړنې داسې دي چې همیشه باید د ماشومان نه پټ وساتل شي، یعنی د جنسي معلومات باید ماشومان ته په کمه اندازه ورکړل شي. نو ښه ده چې د ژوند په مختلفو پړاوونو کې کله ماشوم وړکی دی او هغه د جنس په معنا نه پوهېږي، خو هېڅ خبره نه ده. خو کله چې دا لویېږي اور په دو موضوع باندې پوهېږي، نو دو ته باید تفهیم شي چې دغه جنسي غړي دي او دغه شیان د نور کسان نه باید پټ او محفوظ وساتل شي او هر کس ته اجازه نشته چې په دغو لاسوهنه وکړي یا هغونه سوء استفاده وکړي. یعنی موږ دوی ته دغه پوهاوی ورکو او که چیرې لازمه وي کارتونو په واسطه جنسیت ورته معرفي کو چې د نارینه د ښځینه د نارینه ځانګړتیاوې دا رقم وي، د ښځینه ځانګړتیاوې دا دي. په ټولنه کې مفسد کسان د دغو شیانو په لټه کې دي او همیشه غواړي چې دغو شي ته لاسرسی ولري. که چیرې تاسو دوکانو ته ځئ، که چیرې تاسو ښوونځي ته ځئ، نو تاسو به دغه تاسو په خصوصي حریم وي، هېڅ کس په هېڅ عنوان په دو باندې نباید لاسوهنه وکړي. او که چیرې تاسو دغه رقم کسان سره مخ کېږئ، نو تاسو به ډارېږئ نه، بچیان رځئ به پلار ته، مور ته به دا خبره کوي یا مشر خور یا مشر ورور ته، تر څو په دو اړوند تدابیر ونیول شي. او که چیرې دا ګونګ پاتې کېږي او ماشومان بیچاره په جهالت کې دی، یا نو دو په اړوند پوهه نه لري او په ټولنه کې مفسد کسان بېشماره دي، کیدای شي چې دوی په نادانۍ کې د دغو فاسدو کسانو شکار شي او د دوی نه سوء استفاده وشي. استاد، ماشومان او نویو ځوانانو سره د شخصي حریم زده کړې آیا دا مرسته کولی شي چې دوی د دې زده کړو په واسطه باندې خپل د سوء استفادې نه د یو بل چا نه ځان په امن کې ولري؟ اول نه، که چیرې دوی پوهاوی ونه لري نو دوی همیشه د ښکار دپاره یعنې آماده دي او همیشه به دوی په ناپوهۍ کې د داسې یو مفسد عمل سمخ شي. او که چیرې موږ معلومات ورکوو او دوی ته دا ورښیو چې دغه تا حریم دی، صدقې شوم او چړپ مچ کولی، دا په دو معنا ده چې دغه بد نیت تا ته لري او هېڅ کله به ته د جان کاکا فدا کېږي نه. هغه کس په کیدای شي پاک نیت ولري او کیدای شي بد نیت ولري. نو هېڅ کله تاسو اجازه نه ورکوئ چې تاسو غومبوری کشي یو کس مو په مینه مچ کړي. ضرورت څه دی؟ هر کس حد معلوم دی. نو په ټولنه کې تعارفات او نږدې کېدل او د خلکو سره تعامل کړل همیشه په دو معنا نه ده چې هغوی کې موږ ځانونه وغورځوو. نو تاسو په ځان فقط د دغو کسان نه لرې ساتئ او که چیرې تاسو مخ کېږئ داسې فاسدو کسانو سره، نو بدون د دونه چې تاسو
وډار شي یا ویره تاسو په وجود کې وي، تاسو به بلا فاصله خپل کور کې مشرانو ته د احوال ورکوي. او په ځین مواردو کې کورونه کله ګډ دي، غټ فامیلونه موجود دي، په دوی کې هم بعض ناسم رفتارونه لیدل کیږي چې د دوه وجنه مثلا د ترزوی دی یا هر کس چې دی دوی په شکل د اشکال او وړو ماشومان نه سو استفاده کی. نو باید دغه اړین وروپیژندل شي چې بچي هیڅ کس په هیڅ عنوان پرته د مور پلان نه تپ دو رقم د یعنی غیکی نیول په خاصو ځایو د لاس وایل او د تانه په لذت مچخستلو حق او اجازه نه لري. نو دا باید وپویول شي د شرم خبره نه ده. مند پلارونه باید په دوه نه شرمېږي چې کله د کیسې خپل اولادو ته کې د حیا پرده نشکی بلکې د حیا د پرده جوړوي او تاسو د غټ بحران سره د مخامخ کېدو نه مخنیوي کی. نو دونه چې هغه په ناپوهي کې د داسې فاسدو کسانو شکار شي، بهتره ده چې واضح او بې پردې د خبر خپل ماشومان ته تفهیم کړو. ډیره مننه استاد. د خبرونه د ورستۍ پوښتنې په عنوان باندې کچیر مونږ ته وایي کوم بد او منفي هغه عادتونه چې دي یا کړنې چې په ځینو کورنیو کې دي دې ته زمینه مساعده کوي چې د یوې کورنۍ اولادونه یا ماشومان له سوء استفادې سره مخامخ شي یا له هغوی نه سوء استفاده وشي. مجموع کې ډیر تحقیرول او ډیر تنبیه کول د دوه لامل ګرځي چې ماشومان د خپل پلارونو او مایندو نه فاصله ولري او په ځین مواردو کې بې توجهي برعکس دغه کله تاسو بې پروا پرېږدئ دغه ستونزو ته دغه اړتیاو ته دغه خواستو ته ځواب نه ورکوي. حیران هم دغه حالت تر مخ ته کولای شي. مثلا ماشوم ضرورت لري وي کتابچې ته یا یو خوراکي توکي ته یا یو ښې جامې ته یا چا یو ښه بکس لیدلی دی. نو که چیرې د په کور کې د خبره کې طبیعي ډول مینده پلارونه کومه شي پیسې تاسو ته زه دا شیان چمتو کوم په ناسم برخورد دوی خپل ځان متنفره کوي. په داسې حال کې چې بیرون کې یا په دغه فضا کې ناسم کسان ډیر زیات دي او د دغه شیانو د سره او شنو باغو په ښکارولو ماشومان ځان ته جذبي او ماشوم بیچاره په غفلت کې نه پوهیږي چې هغه د دوی نه د سوء استفادې په نیت غواړي چې استفاده وکړي. نو ښه ده چې که نه یې ور چمتو کوي، یعنی لازم هم نه ده چې همیشه ټول شیان موږ د ماشومان دپاره چمتو کړو، همیشه د دوی دپاره آماده ولرو. او که چیرې دغه څه نشو ورته چمتو کولی باید تفهیم ورته وکړو چې بچیه معاش نشته، پیسې نشته، یا تا بکس نوی دی یا که چیرې خدای پیسې راکړي نو زه به دا شی درته واخلم، خو په شته شي د قناعت وکړه. د قناعت وړتیا په دوی کې پورته کول او دوی باندې اعتماد په نفس زده کول موضوع ډیره مهمه ده چې دوی خپل شي باندې قناعت ولري، خپل شی ورته ښه ښکاره شي او خپل اړتیاوې د کور نه پرته بیرون هیڅ ځای نه ونغاړي. او که چیرې دوی همیشه د تمې سترګه نورو کسانو ته لري او په بیرون کې سره چراغونه خلک دی ته رڼا کوي او دوی خپل ځان ته جلبوي، په دوه معنی چې موږ په خپل لاس دوی تباه کوو او د دوی ژوند د ستونزو سره مخ کوو. ډیره مننه. د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو د پوهنځي استاده کریمه دریځ له دې چې خپرونې ته راغلی او زموږ اوریدونکو سره مو معلومات شریک کړل. مننه تاسو نه. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو، د خپل اولادونو د بدن ساتلو لپاره په مهربانۍ سره هغوی ته د خپل ځان د شخصي حریم پیژندلو په حق له زده کړې ورکړئ ترڅو پوه شي چې د بدن کومې برخې شخصي حریم دی. همدارنګه دوی وپوهوئ چې له مور، پلار او که چیرته اړتیا وي ډاکټر پرته نور هیڅوک د دې حق نه لري ترڅو د دوی شخصي حریم وګوري او یا یې هم لمس کړي او خپل ماشومانو ته دا هم ورزده کړئ ترڅو د نورو کسانو له شخصي حریم کتلو او لمس کولو نه ډډه وکړي. ګرانو مایندو او پلرونو، ځینې تیری کوونکي کسان ماشومانو ته په ناز ورکولو او مهربانۍ لمس کولو سره غواړي د ماشومانو په شخصي حریم تیری وکړي. شاید ماشوم هم متوجه نشي چې تر جنسي ځورونې لاندې راغلی. دلته ستاسو دنده ده چې ماشوم مو له دا شان ناز ورکولو او کړنو به خبره کړئ او هغوی داسې وروزئ کله چې له یو داسې حالت سره مخامخ کیږي نه دا چې خبره له تاسو پټه کړي بلکې تاسو په هر څه باندې با خبره کړي. د دې اونۍ په خپرونه کې مو ماشومانو ته د شخصي حریم په زده کړو باندې خبرې وکړې. د راتلونکي اونۍ په خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د اولادونو په روزنه کې د ملګرو تاثیرات او اغیزې کومې دي. تر بیا او بل خپرونې چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.